ګوره تجربه افغانستان ولس بیچاره د ډېرو تجربو نه ووت. دغه اربکیان روسانو جوړ کړي وو، کمونیستانو جوړ کړي وو، په افغانستان کې کمونیستي حکومت جوړ کړي وو، دغه ملیشي هغوی جوړ کړي وو، یو قومونه یو د بل په خلاف جنګول. دا قومي تبعیض د روسانو په وخت کې را پیدا شو، اوس هم دوی ورته وده ورکوي. د افغانستان د ویش خبره په هغه وخت کې را پیدا شو، اوس هم بیکار کیږي. دا ټول مسایل په افغانستان کې شته دي، دا ټول روان دي، خو د دې ګټه دوی ته نه رسیږي. افغانان بیا هم افغانان دي، او زه په لکه څنګه چې مونږ ګورو چې د همدغه ملي اردو کسان جګیږي په امریکایي فوزونو باندې یا د حساب فوزونو باندې حمله کوي، همدغه کسان چې دوی تربیه کوي بیرته دوی په خلاف راڅرخیږي. د دې معنی دا چې افغانانو کې افغاني حمیت، اسلامي غیرت او ایمان شته دی. هغه که اربکي، هغه که مریشي، هغه که ملي اردو کې، هغه که پولیسو کې، بیا هم افغان دی، غیرت لري، ایمان لري، او د خپل ایمان او غیرت په اساس باندې به کله وغواړي چې خپل ملک په داسې حال کې چې پردي په حاکمي خرڅ کړي او یا د بل لپاره جاسوسي وکړي. دا به ډېر کم پیدا شي، خو بیا هم دې کې شک نشته دی په ځنګل کې هر څه پیدا کېږي. که پیدا هم شي یا څوک دا کار وکړي، هغه به انشاءالله چې محوه کېږي، د منځه وځي. زه د اربکیانو په حصه کې هم دومره ورته وایم چې د روسانو په وخت کې د وردګو ولایت ته وسله ورکړه د اربکیانو دپاره، چې هلته اربکیان تربیه کړي او د مجاهدینو مخه ونیسي. هماغه وسله چې روسانو او کمونستانو د وردګو ولایت خلکو ته ورکړه، په بل ورځ هماغه خلک د همدې روسانو هم د همدې کمونستانو په خلاف په هماغه وسله چې دوی ورکړې وه راپورته شو، د هغوی په خلاف باندې وجنګېدل او د وردګو ولایت نه آزاد. دا یعنی تجربه ده. داسې تجربې بیا تکراریږي. ښه دا ده چې داسې تجربې چې او هغه تجربه کردن خطاست، هغه متل څنګه دی، داسې خلک چې هغه تجربه شوي دي او هغوی بیا تجربه کوي، دا ازمودن خطاست. اوس داسې خلک چې هغه ازمایل شوي دي، هغوی تجربه شوي دي، هغوی باندې دا لوبې تیرې شوي دي، څنګه کېدای شي چې هغوی د یو ځل بیا په داسې یو تجربو کې ولویږي؟ قوم سره بلد دی، د قوم مشران، سیاسي مشرانو سره بلد دي، هغه نسل لا تر اوسه پورې مکمل ژوندی دی، په خپل ځوانۍ کې دی. څنګه کولی شي چې دوی هغه تجربه کې؟ زه عرض کوم چې یعنې دغه تجربو په ځای باندې ښه لار دا ده چې د مذاکرې میز ته راکش شي او د مذاکرې میز باندې خبره وشي. زه خپله د مذاکراتو سخت طرفدار یم او دا ګټه هم کوي او د افغانستان د ولس د نجات لاره هم په همدغه کې ده.